محترم احسان الله ورور پوښتنه کوي که په یو مسجد کې یو جماعت اوسي په دغه مسجد کې دستي بل جماعت کول څنګه دي؟ جواز لري او که بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. محترمه که د لارې مسجد وي، لارې مسجد هغه ته وایي چې موظف امام نه لري، نو په هغه که موظف امام یې نه لري په هغه کې هر څو جماعتونه په هغه محراب کې اولاد دا دی چې په اذان په اقامت وشي. او که چیرې راولاړ شي خپل مسجد وي، د کلي مسجد وي، د کلي په مسجد کې نور خلک راشي، که د هغه کلي نور خلک راشي، د اول جماعت خپل پر ټیم سوی په اذان سوی هغه سم هغه د کلي والا چې عادت پر هغه رقم جماعت کړي، بیا وروسته د بل ځای خلک راشي، د هغه کلي خلک نور راشي، یا د بل کلي خلک راشي، یا مسافر خلک راشي، دلته دوم جماعت کوي. یو هغه دی چې پر هغه کیفیت یې کوي، ته فرض که اذان هم کوي یا اذان نه کوي، اقامت کوي په هغه محراب کې کوي، دا په اتفاق مکروه تعلیمي دی، مکروه تعلیمي. او که چیرې راولاړ شي هغه څوک کوي په هغه محراب کې نه کوي، آیت بدلوي. دا امام ابو یوسف صاحب وایي چې څوک دی هغه جایز دی، لیکن خو دلیل یې دغه دلیل ویلی دی، بل دلیل نه دی، وایي آیت بدل سوی دی او د دې سره صحیح هم راغلی، صحیح تور هم هغه د ترجیح لفظ دی. لیکن خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، شاشتي روایت کړی چې نبی علیه الصلاه والسلام مبارک تللی و یو ځای د کلي ته دا خوا چې راغی لمونځ یې تېر سوی ولاړې کور ته، ښځو ته جومات ورکړي، په مسجد کې نه وکړي، نور خلک هم ورسره وو. نو که په مسجد کې دوم جومات جایز وای د خدای رسول به کړی وای، دا صریح نص راغی، د دې په مقابل هېڅ اعتبار نه لري. نو دوم جومات هغه دا د طرفین مذهب دی، بالکل دوم جماعت چې راغی که آیت بدل شي که نه شي بالکل جایز نه دی، دا مکروه تعلیمي دی. دا خلک ډېر خلک په ګناه اخته دي. تاسو باور وکړئ چې سړی ورته ویلی نه شي، خو یوې خبرې ته غوږ ورسوي. دا په هغه ځای کې چې د لمانځه دپاره وقف سوی وي، لکه مثلا ته فرض که هغه مسجد دننه دی، متصله برنډه ده، تر برنډې چې ورتېر شي متصله میدانه ده، متصله بعض میدانه هم ورکړي، په دغه ځای کې دوم جومات. او که د دې څه بغل ته دغسې یو چمنی وي، په چمني کې سړی دوم جومات وکړي، دا بالکل د جومات ثواب لري، سړی به کوي. یا ته فرض که مسجد کې و بغل ته هاخوا ته حجره لري، په حجره کې وکړي، یا مدرسه لري، دلته بیا دوم جومات مطلق شته، خو ماسې په هغه ځای کې نشته چې د لمانځه لپاره وقف سوی وي. دا مختار دور مختار 408 جلد اول او 292 جلد اول یا لاو سنن دریم ټوک 1242 هغه فقه اسلامي واجل توه دریم ټوک 1102 او بدایي وسنای جلد اول 390 او امداد الاحکام هغه جلد اول 490 او محمودیه شپږم ټوک 414 او امداد الفتاوا دریم ټوک 313 دارالعلوم دیوبند هغه دا 302 دا ماسې چې ودی ځای ته پام شي، دغه ته ښه فکر وکړي. یو کار مکروه تعلیمي خو خلک یې کوي، بس یې وایي د څه ویچارې اوسه پوښتنه وکړي پخوا داخل کول دا وه. نو خو دا زاړه کتابونه موږ چې حوالې ورکړې، دا نوي کتابونه دي، خو دا کتابونه ته چې خپله وګورئ، دا موږ ته ولې وایي چې دا به موږ پرې تړي ولې چې پلانی وایي پلانی وایي. نو خو هر څوک دې خپله وګوري، خپله دا مسله ټینګه وګورئ، په ټولو کتابو کې وګورئ، برابر در معلومه شي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم.